نلري پروا دغه سودا دې په یاد وساته هیره باندې نشي دا جفا دې په یاد وساته نلري پروا دغه سودا دې په یاد ملائکه چې دي د انسانانو مجلسو ته راځي یو جماعت د ملائکه و یو خاصه وظیفه لري بل کار نه کوي الله جل جلاله مقرر کړي دي په داسې مجالسو د واعظ و نصیحت کې چې چیرې د الله لویي بیانیږي هلته دوی کښېني مځکې ته راسي تشکیل وکړي ډېر جماعتونه برابر سي بیا دا سره ووایي چې ازموږ سي مقصود ده چې د الله د عظمتو د لویۍ او جماعت چیرې راټول سوي یې د الله لویي بیانوي یو د بله به سره خبرو نو چې چیرې دا مجلس پیدا سي دا نورو ته خبر ورکړي چې راسئ زموږ هغه مقصد حاصل سو بیا پر دا مجلس شاوخوا راوګرځي دا زموږ ایمان ده د نبي علیه الصلاة وسلام صادق قول ده پر دا مجلس باندې راوګرځي او داسې راوګرځي چې شیطانان له د باندې راځي دا ګرځي د مجلس ته نه راپرېږدي شیطانان هم شاوخوا هلته ورته ودرېږي او دا خبره سره کوي چې ته مه کوله د مجلسه خو به راووځي بیا کار کوم چې کله مجلس مات ملایکه هم لاړ شي خلک هم لاړ شي شیطانان خپل کار شروع دا تجربه هم ده د نبي علیه السلام خبرې رښتیا دي څونه چې د سړي په زړه کې تمایل په دا مجلس کې وي د باندې بیا نه وي دغونه ځکه مجلس کې دوه شیان یو دا بیاباني شیطانان یې ګرځولي ملایکه او بل ملایکه د الله ډېر ښایسته مخلوق ته دا هم رانږدې سوي چې کله مجلس مات ملائکه هم لاړ شي خلک هم لاړ شي شیطانان خپل کار شروع هیره باندې نشي دا